د الله رسول فرمایي په هفته کې تر ټولو بهترین ورځ چې ده هغه د جمعې ورځ ده. نو ولې هغه د الله رسول فرمایي آدم علیه السلام الله رب العزت د جمعې په ورځ پیدا کړی دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي الله رب العزت آدم علیه السلام ته جنت د جمعې په ورځ ورکړی دی چې جنت ته ولاړی. بیا پیغمبر علیه السلام فرمایي وفيه اخرج منها آدم علیه السلام د جمعې په ورځ له جنت راوتلی دی. ولا تقوم الساعة الا في يوم الجمعه رواه مسلم. او د قیامت ورځ چې ده هغه به هم د جمعې ورځ د قیامت ورځ چې ده هغه به د جمعې ورځ. خو خبره داسې ده چې دغه جمعه الله رب العزت و ما او تا ته راکړې ده. په دې جمعه کې الله رب العزت زما او ستا دپاره ډېر لوی د مغفرت خبرې چې دي هغه یې چې دي. اوس پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي چې کله یو سړی د جمعې لمونځ وکړي بیا اوه ورځې دا یوه هفته چې کومه ده چې دا تېره سوې ده دا ګناوي الله ورمعاف کړي. 3 ورځې لا نور ورباندې زیاتې کړه د 10 ورځو ګناه الله رب العزت د جمعې په لمانځه و ما او تا ته رامعافوي. نو لهذا دا دومره لویه ورځ ده چې آدم علیه السلام په دغه ورځ پیدا سوی. آدم علیه السلام په دغه ورځ جنت لره تللی. آدم علیه السلام په دغه ورځ د جنت راوتلی. ولا تقوم الساعة الا في يوم الجمعه. او ستی د قیامت ورځ چې کومه ده هغه به هم د جمعې ورځ هغه به هم د جمعې مطلب شپه چې کومه ده هغه په دې کې به زما او ستا هغه لویه عظیمه ورځ چې د هغه راځي په دې کې به ما او تا د الله و دربار ته پیښیږو. هغه لویه ورځ چې زما او ستا په دربار کې زما او ستا په فکر کې هیڅ حیثیت نه لري نعوذ بالله. هغه ورځ به زما او ستا پر سر خامخا راځي. که دا جمعه نه وي بله به یې که بله نه وي بله به یې. څه علامات پیغمبر علیه السلام ښوولي دي خو خاص جمعه یې نه ده ښوولې چې پلانی کال پلانی میاشته پلانی وخت مطلب جمعه چې ده هغه به یې. او عجبه خبره ده د پیغمبر علیه السلام فرمایي وی ان یوم الجمعه سید الایام. په دا اوه ورځو کې د هفتې سرداره محترمه معظمه ورځ چې ده هغه د جمعې ده د الله په دربار کې. وهو اعظم عند الله من يوم الاضحى ويوم الفطر. د الله رسول فرمایي د جمعې ورځ د الله په دربار کې د کشني اختر تر ورځې هم محترمه ده او د لوی اختر تر ورځې هم محترمه ده. او بیا پیغمبر علیه السلام فرمایي چې وفيه تقوم الساعه. قیامت چې دی هغه به کله راځي هغه به د جمعې ورځ. یعنی که کم کال و کم میاشته و کم هفته و په هفته کې به د جمعې ورځ خامخا به د جمعې په ورځ قیامت راځي. نو پیغمبر علیه السلام فرمایي ما من ملک مقرب ولا سماء ولا ارض ولا رياح ولا جبال ولا بحر الا هو مشفق من يوم الجمعه. پیغمبر علیه السلام فرمایي د جمعې په ورځ دا مقربی فرشتې نه دي جبرائیل و میکائیل و اسرافیل را واخله اسرائیل را واخله هغه حاملین عرش را واخله چې چا عرش نیولی دي دا ملائکه. او پیغمبر علیه السلام فرمایي ولا سماء اسمان را واخله ولا ارض ذکر را واخله ولا رياح بادون را واخله هواوی را واخله ولا جبال غرون را واخله ولا بحر سمندرون را واخله الا هو مشفق من يوم الجمعه. هغه د جمعې په ورځ ډېر بیریږي. ولې بیریږي؟ وایي داسې نه چې د قیامت ورځ داسې نه چې د قیامت ورځ. اوس یو انسان او یو جن هغه له دې خبرو نه بیریږي. حتی حیوانان هم په دا ورځ باندې بیریږي چې داسې نه چې د جمعې ورځ ده الله رب العزت پر موږ باندې قیامت راولي. اوس به یو سړی وایي چې اشه نو ملایکو ته څه ضرورت دی د بیرې؟ صحیح خبره داسې ده چې ملایکې چې څومره کم مخلوق چې الله ډیر پیژني هغه هغومره جن بیریږي. په تمام کائنات کې محمد رسول الله بلکې تمام انبیاء او الله څومره پیژندي انبیاء تر دې عام انسانانو مسلمانانو ته الله سره ډیر بیریدل. دلته دا فرشتې هم د الله سره بیریږي. بیا دا غره کم اسمان هم بیریږي دا غسی مطلب ځکه هم بیریږي دا غر هم بیریږي سمندر هم بیریږي. څه رقم بیریږي؟ دا رقم بیریږي لکه محمد رسول الله فرمایلی دي زما او استاد محمد رسول الله پر خبره ایمان دی. کما او ته په دې خبره پوسو چې د اسمان چیغې وي نارې وي هغه مځکه چیغې نارې وي هغه غر را واخله هغه سمندر را واخله هغه نهرونه را واخله بیا خو نو ما او ته په خپل هم په پوهېږو. بیا د پیغمبر اسلام خبرې ته څه ضرورت دی؟
کما او تا د مځکې چیغې واورو، کما او تا د اسمان کوکې واورو، کما او تا د غرو او د سمندرو او د هواو مطلب بغارې واورو، نو بیا خو د پیغمبر علیه السلام د خبرې ضرورت نشته. نو د پیغمبر علیه السلام خبره به زما او ستا ایمان بالغیب چې پیغمبر علیه السلام وفرمیل اسمان د جمعې په ورځ بیریږي، آمنا وسلمنا، مځکه د جمعې په ورځ بیریږي، غرونه د جمعې په ورځ بیریږي، سمندر د جمعې په ورځ بیریږي، حتی دا نهرونه راواخله هغه د جمعې په ورځ بیریږي، هواوې چې دي هغه بیریږي. ولې بیریږي؟ الا هو مشفق من یوم الجمعه، رواه ابن ماجه، د ابن ماجه حدیث دی چې داسې نه قیامت الله را باندې راولي، داسې نه چې الله رب العزت پر موږ باندې قیامت راولي. وره هر څوک یعنی دا هر ډبره راواخله، ډبره نه ده، دا د الله څخه بیریږي، یعنی دا په دې بیریږي. هغه یو روایت کې راځي یو نبی تېرېدی، یوه ډبره وه د هغې څه چینه راوتله، چې راوتله نو بیا دی ورسره ګویا سو، معجزه وه. ولې پر چیش باندې دې ډبرې ژړل د هغه څه دا د دې وښکې رابهېدې، یعنی دا کومې اوبه چې را روانې وې دا یې وښکې وې. نو دې ډبرې و دې نبي ته پر یاد وکړه چې ته د الله په دربار کې خواست وکړه چې الله ما د جهنم وساتي. ولې؟ هغه الله رب العزت فرمایي چې د جهنم اور به په ډبرو باندې بلیږي. نو دې ډبرې ویل داسې نه چې زه هم جهنم ته ولاړ سم. خیر هغه نبی بیا دعا ورته وکړه، بیا الله رب العزت وعده ورسره وکړه، دا نبی ولاړی. بیا کال دوه بعد به بیا راتېرېدی، بیا هغه ډبره ده، بیا هغه اوبه دي، بیا هغه چینه ده، بیا هغه ژړا ده، بیا هغه وښکې دي. پوښتنه یې وکړه چې اوس پخوا خو تا ول داسې مسله ده، نن خو دا مسله ده. ولې؟ ورته ویلې مخکې مې د الله د خوف ژړل، نن الحمدلله د شکر ژاړم چې الله رب العزت د جهنم څخه وساتله. تاسو اندازه ولګوئ. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي که حیوانان د مرګ په حال خبر سو، دا حیوانان د مرګ په حال داسې خبر سو لکه انسان او پیری چې په خبر دی. د الله رسول فرمایي نه به غویی، نه به وښ، نه به پسه، نه به بل، نه به بل، یو شی به نه وي چاق سوی، تیار سوی. دا ولې؟ د مرګه به بیرېدلی. یو انسان دی چې در پرون ډېر خوشحاله دی، یو انسان دی چې در پرون دی ډېر طبیعت برابر دی، یو انسان دی چې تر پرون دی مطلب ډېر کارونه چې دی هغه زیات سوي دي او حال دا دی چې دی مرګ ته ورسېدی.